جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د آخرت په دې احوالو یو کتاب لیکلی دی. هغه لیکي د نبي علیه السلام مبارک یو حدیث ذکر کوي. حضور پاک فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو ډېر نیک سړی تیر شوی دی. د الله عبادت به کو. هغه زمانه کې رهبانیت جایز و. په دې زمانه کې رهبانیت منع دی. رهبانیت څه ته وایي؟ رهبانیت دې ته وایي چې سړی چې ته یو غار کې کینی یا چې ته یو جزیرې ته لاړ شي، یو ځنګل ته لاړ شي او هلته کې چې ته په غرونو کې دیری او الله یادوي. نه واده کوي، نه د بچو غم کوي، نه چا سره غم خادي کوي، نه جومات به ځان له عبادت کوي او خدای پاک ته ځان نږدې کوي. دې ته رهبانیت وایي. زمونږ په امت کې ګورې دا بالکل منع دی. که یو سړی وایي چې زه به چې د جونګړه کې دیره شمه یا چې ته مثلا ځان له به یو ځای کې کښېنم په یو غار کې یا په یو غر یا ځنګل کې الله به یادومه، د فرض مونځ چې په جمع د ده نه کم پاتې شو د دې ثواب نشي ګټلی. دی چې د مسلمان جنازه وکړي، د مسلمان تپوس وکړي، مسلمان سره ښېګړه وکړي، جومات جوړولو کې خدمت وکړي، د دې ثوابونه نشي حاصلولی. نو زمونږ په امت کې رهبانیت منع دی. هغه امتونو کې جایز و دغې سړي رهبانیت اختیار که او د خپل وطن نه لاړ یو جزیرې ته. هغه جزیره کې دیره شو چې الله زه دا ستا عبادت کوم، نه ښځه کوم چې بچي مې وي، نه چې ترور تربور سره غم خادي کومه، بس الله زه به لګیم او ستا عبادت به کوم. او داسې عبادت به پروردګار ستا کومه چې د ورځې مې همیشه روجی او د شپې زما ټول تا د تهجدو ته ولاړ یم. بس داسې عبادت به کوم. د شپې به تا ته په تهجدو ولاړ یم، د ورځې به دله روجي نیسم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې هغه جزیرې ته لاړه او دغه عبادت یې شروع کړ. او داسې عبادت به یې کو چې الله ته یې ځان ډېر نږدې کړ او د خدای پاک هم د چا د عمل نه ضایع کوي. پروردګار په هغه جزیره کې ده ته د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه. ځکه جزیره خو ګیر چاپېره ته تریخ سمندر دریابي اوبې ترخې مالګېجلې وي. ده ته الله په هغه جزیره کې د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه او یو انارو یو خشته ښکلې بوټی ورته زرغون کړه. ګوره الله عمل د چا ګورې نه ضایع کوي. ده به انار را شوکو، د هغې نه مې دانې ایستې هغه به یې خوړه او چې هغه کمه خوږو اوبو هغه چینه وه هغې نه به یې کنډول راغېشته او به یې څښه. اوه انتظام هم وشو، د خوراک انتظام میوه وله پروردګار ورکړه. بس دقه د کاروبار دی او لګیا د خپل منځ کوي، ټوله شپه عبادت کوي او همیشه روجې دي کې نیسي. 500 کاله رسول الله مبارک فرمایي 500 کاله د پروردګار په دغه طریقه عبادت وکړه. اوس نو تاسو وایئ د دې نه ښکلی عبادت بل کیدی شي؟ نشي کیدی. زموږ څه عبادت دی؟ موږ خو چې دلته عبادت کوو نو هلته را سره د بچو غمي، هلته د ښځې غمي، هلته د کور غمي، هلته د رور بی غمي، هلته جنازه را او هلته کې بیا د مریض پوښتنه او تپوس دی، هلته بچو له به خامخا روزګار کې پیسې به ګټې. د هغه دا اسم نو نه د بچو غم شته او نه د ښځې غم شته او نه د ګاونډي غم شته او نه د مریض غم شته او نه د جنازې غم شته. بس لګیم د الله عبادت به کوم. په داسې عبادت کې به اخلاص څونه نه پکې ریا شته، هېڅ قسم ریا پکې نشته، چاته ښودنه نشته، بس یو دی یو الله دی. چې نبي علیه السلام مبارک یې د عبادت صفت کوي چې داسې عبادت یې وکړه 500 کاله چې داسې چا پلار هم هغه زمانه کې نه شو کولی. 500 کاله پس چې دی کله مړ کېده پوه شو، پروردګار ته سوال وکړو، الله یو درخواست مې دی راله قبول کړه چې زه تا ته چې زه مرم نو چې زه په سجده کې تا ته پروت یم او زما نه سوځي. دا ډېر خشته مرګ دی. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی بنده چې الله ته په سجده پرېږدي او تندې ورته ولګوي دغه وخت کې دی الله ته ډېر نږدې وي. په سجده کې بنده الله ته ډېر زیات نږدې وي او سجده د الله ډېره زیاته خوښه وه. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله داسې عمل راته وښایه چې د قیامت پر ورځ تا ته پرې نږدې شم. علیک بکثرت السجود، ډېرې سجدې کوه. ځکه دا مخ د انسان دا ډېر د عزت وجود دی، مخ د عزت شی دی د انسان. ځکه خو یې دې خشته کوي، په صابون یې وینځي او چې زیاتي ویښتي هغه لرې کوي او دې لګیا دی زنانه خپل مخ څونه خشته ثابتولو کوشش کوي. نو دا د عزت شی دی.
چا سره ملاویږي نو د شاره طرف نه ملاویږي، په مخ یو بل سره ملاویږي. مخکې سترګې دي، غوږونه ده، پوزه دي، ژبه ده پکې، خوله ده پکې. دا د عزت اندام دی. دا د عزت اندام ته راخلې او په دې ځمکه ږدې چې ځمکه د خاورو ډکه ده، خلک پرې د پاسه ګرځي، نو چې ته د عزت دا اندام راوالې او پروردګار ته په دا خاورو کې ولګې نو الله پې څونه خوشحالېږي. نو حضور پاک هغه صحابي ته وایي که زما ملګرتیا غواړې په جنت کې نو یو کار وکړه، علیک بکثرت السجود، سجدې ډېرې زیاتې الله ته لګوه. نو دا مخیار و، وی الله داسې مرد نه غواړم چې زه په سجده پروت یم تا یادوم او زما نه سوځي، او خدایه بیا مې دا وجود تر قیامته پورې محفوظ وساته. ولې د انسان نه خو چې سوځي او بیا په ځنګل کې درندګان هم وي نو د زمرو شرمښانو نه به څوک بچ کوي، او بیا د مارغانو نه به څوک بچ کوي، په غوښې تښتئ. الله دلته خو زما د کفن دفن هم څوک نیسي چې ما څوک دفن کړي، ستا لپاره راوتیم په دا ځنګل کې دیری یم، جزیره کې دیری یم. نو زما دا وجود خو دا شرمخان او ماران خلاص کی، الله زما وجود ته محفوظ وساته. په دې سجدې حالت کې چې د تا ته پروت یم او دقسې مې زما وجود محفوظ وي چې خلک د قیامت په ورځ اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، د قبرونو نه پاسي الله ته او زه د سجدې نه څه اوچت کړم او تا ته مخامخ ودرېږم. څونه هوښیار سړی، څونه مزیدار سوال دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سوال ولا خدای پاک قبول کو، وی په سجده پرېوته الله ته څه وویستله، او اوس هم د هغه وجود په هغه جزیره کې محفوظ پروت دی، په سجدې په حالت صاف پکې او سجدې په حالت محفوظ پروت دی. حضرت سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس جوړو، جومات یې جوړو، هغې په پیریانو جوړو، او دې کې د ټیپ پوره شو. وګوره چې وخت کله پوره شي نو بیا خو نه یو سکند مخکې والی کېدی شي او نه سکند وروسته والی کېدی شي. الله ته درخواست وکړه چې خدایه دې خوا مې ټیم پوره دی، او که زه مړ شم او دې پیریانو ته پته ولګېدله دوی بیا جومات کې خدمت کم ځای کوي. او ډېر شاندار جومات جوړو، پیریانو په دریاب کې غوټۍ والې او د دریاب نه به یې دا ملغلرې او دا لالونه رایستل او دا هیرې او جواهرات به یې راوړل، او قسم قسم نقش و نگار والا کاڼي او ماربلې دا لګیا دي پیریانو په جومات کې خدمت کوي. نو خدای که دې پیریانو ته پته ولګېدله چې دا زموږ پیغمبر سلیمان خو لاړ مړ شو، دی بیا کار به ترې څوک کوي؟ چا پلار به د پیري نه کار والي، جومات خو به نیمګړی پاتې شي. رب العالمین ورته څه وایي؟ وایي داسې وکړه چې جومات ته ننوځه او د اعتکاف نیت وکړه. او جومات ته ننوتل د میاشتې اعتکاف به هم کو، د 40 ورځو به هم کو. زیات کم پیغمبر له خدای ډېر لوی طاقت ورکړي. او په منبر باندې کښېنه او د خپلې زنې ته دا امسا مخامخ دقسې کېده، بیا باقي زما کار دی. سلیمان علیه السلام په منبر کېناسته، هغه امسا یې دقسې زنې ته ولګوله چې زنې پرې د پاسه کېښودله چې د هغه اندازه به نبري لیول چې دې ونه غورځېږي، او فرشتې ترې ساه واخېسته. سلیمان علیه السلام نه ساه وتې ده او دقسې هغه امسا زنې ته یې ښودې ده او مخامخ دغسې ګوري. پیریانو لګیا دي کار کوي، هغې وویل په اعتکاف کې ناست دی، چله کې ناست دی، نږدې ملګري پوه کړی چې ماله به څوک هم نه راځی، زما اعتکاف دی، چله دی، ماله به الله ډوډۍ راکوي، ماله به الله رزق راکوي، زما په کمره مظرف بند، د خلافت کارونه مې فلانکي وزیر ته حواله کړله، به ستاسو خدمت کوي، فلانکي کار به مې فلانکي وزیر کې فلانکي. بس ما داسې اعتکاف وکړه، هغه زمانه کې به داسې اعتکاف و چې هغه خبرې مې یو بل سره نه کولې، خبرې به هم بند وې. اوس زمونږ په دې زمانه کې هغه اعتکاف منع دی چې سړی چا سره خبرې نه کوي. ماله به الله اوبه ډوډۍ راکوي، ما ته به نږدې کېږي نه. پیریان لګوي دلادل کار کوي، راځي شیشه کې ګوري سلیمان علیه السلام ته چې څه پوزیشن دی، چې ګوري به ورته وایي هغه د مخامخ نه راته ګوري که نه، او ځینې راته پامسۍ خاودې د مونږ ته متوجه ناست دی، د الله عبادت هم کوي، مونږ هم تماشه کوي. ښه به تکړه شئ، خفه نه شي سلیمان علیه السلام. که خفه شو سلیمان علیه السلام نه خو الله لوی طاقت ورکړو، لګیا دي پیریان درز و غرب کې کار روان دی. بیا هغه بل هغه شیشې له ګوري مخامخ ودرېږه، ګورو بادشاه سلامت مونږ وینې که نه، پیغمبر مونږ وینې که نه، شیشه کې ګوري او که نه هغه دی ناست دی که نه، همقسې مخامخ ناست دی او ځینې ته امسا لګولې ده او مونږ ته نه ګوري. بیا لګیا دی ښه کار کېږي. اخوا جومات جوړ شو، دلته کې الله وینو لګول ده، امسا د هغه کونټۍ په دې ویښ باندې ویره لګیا دي، د کونټۍ ویښ خوري 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 خوري. و چې جومات څنګ تیار شو، وینو کونټۍ ویښ وخوړ، کونټۍ پرېوته، سلیمان علیه السلام نه دې را پرېوته. هغې وکتل هغه پیغمبر زمونږ خو په ځمکه پرېوته،
چیرې شو چې راغلل ویې کتل ساعت یې تللی و اخو وفات و قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د پیریانو متعلق وی که پیریانو سره د غیب و علم وی ما لبسو فی العذاب المهین نو بیا به دا دومره لوی کار ته چا غشته پته ورته نه لګېدله چې سلیمان علیه السلام مړ دی او که د جملې دی لګیا دی خپل کار کوي اوس زمونږ په دې وطن کې خلک وایي که نه پیریان هغه تعویض روباسي هغه پیریان دي اماله معلومات کوي هغه ماله پیریان خاورې علم د غیب چا سره دی رونه جواب راکوي الله سره قل لا یعلم الغیب الا هو د قرآن وینا د زمانه ده یو آیت نه دی په شلګونو آیتونه دي چې د غیب و علم ما سوا د پروردګار رب چا سره نشته دی یو الله خبر ده الله ته پته لګي زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر پټ څیزونه د غیبو الله تعالی په لکونو ښودلي دي ډېر یې ورته ښودلي دي خو اصل علم یې چا سره ساتلی دی ځان سره ساتلی دی د شریان ته یې ویښ شه د نیوسو څپېړې د نوبات د خوب راغلی دلته ښه خله چې ویښې دلته په خوب کې دغه کېږي الهام کېږي خبره داسې ده چې شپېریانو ته که مونږ ته پته وې مونږ به دا کار کړی وې مونږ خو دې نو خبره مې رونو دې پورې کوله چې الله د سلیمان علیه السلام هغه وجود څونه مو د محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وفرمایل وی تاسو چې څومره درود او سلام وایې ما ته الله دا رارسوي ما د مرګ نه پس وایې نو بیا ما ته الله رارسوي صحابو تپوس وکړه الله رسوله موږ چې ستا د وفات نه پسې وایو نو بیا خو به ستا وجود خوري شوی وي وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله وی په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی الله دا کولی شي که نه شي کولی نو حضور پاک فرمایي د هغه سړي وجود اوس هم په هغه جزیره کې محفوظ پروت دی خلکو نه الله حیواناتو درندګانو شرمخانو مارغانو نه پروردګار محفوظ ساتلی چې ساو قتل الله ته ورمخامخ الله فرشتو ته حکم وکړ دا بنده زما جنت ته بوځئ دی ما ډېر ښه سړی دی په خپل پزل مې وبخه په خپل پزل او ځل یې خپل هغه جنت ته ځي هغه جنت فردوس وله ورکړې دی ما په خپل پزل وبخ د عبادت ګزار سړی په دې کې وایي چې خدایه تا د په خپل پزل وبخله ما چې دا 1500 کاله روجې ونیولې او 1500 کاله مې دا اندامونه او دا کونډې او دا تندیر ته ایښولول دا خپل پزل په بل چا ولې نه کړې دا خو ما کار کړی محنت مې کړی خواري مې کړې ده ښځهونه مې کړه بچي مې پرېښودل او مې نه کړل د کور کاروبار مې ونه کړ تا ته په جزیره کې دیره شوم او سجدې مې کولې روجې مې نیولې نو خدای ټیک ده چې په خپل پزل دی او به قلم خو نه کولی پکې زما د هغه محنت هم ذکر کړی که نه چې ما د باندې پرز وکړو فضل وکړو خو تا هم 1500 کال عبادت کړی دا به دې پکې ویلي که نه خدای ما خو ډېر بې محنت کړې خواري مې کړې ده او داسې عبادت چې بیریه عبادت مې کړی دی او داسې عبادت چې داسې چا کړی هم نه دی الله علیم بذات الصدور زما په دې کې به یو خبر راغلی زه به ته نیم خبره پروردګار به دې خبري داسې ده که نه فورا رب العالمین فرشتو ته حکم وکړ وی دا سړی بوځئ ما خو دې په خپل پزل بخه خو خبره دې د عمل کوي دې بوځئ او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودروئ دومره لرې چې 500 کاله دوزخ ته مزلي چې باید او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو او د دوزخ یو ګرمه هوا پرې راغله دا وجود یې اوچ کلس شو او تږی شو ګرمۍ کې سړی تږي شي چې تږي شو الله ته یې چغې کړې خدایه اوبه د تندې مړ شومه یو غیبي سړی راغی هغه په لاس کې جام نیولی دی ده ته یې راښکته کړه ده ورپسې ورمنډه کړه هغه د جام اوچت کړه یاله خدای بنده هله اوبه راکړه تندې مړ شوم هغه غیبي سړی ورته وي د اوبه مې تاله راوړي دي بلکل یې درکوم وی راکړه که نه 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 وی دا خو دنیا نه ده چې خیراتي اوبه دسکلې دا خو دنیا کې تا خیراتي مفته کې اوبه څکلې دلته به د اوبو پیسې ورکړې قیمت په ورکوې ما سره پیسې کم دی پیسې خو دنیا کې پاتې دي ما سره څه دي وی نه دی یو قیمت دی درته وایم تا سره شته څه قیمت دی وی د یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت که 1500 کاله عبادت در سره یو راکولی شي خو دا اوبه درکو او که په دې کې یو ورځ هم کم وي نو خپل کار کوه او ورته څه وایي وی خدای دې خوشحاله کړه چې 1500 کاله دی وي دا خو را سره شته که دې راته زیات ویلی بیا به مې څه کول وی سوچ پرې وګورې په زور یې نه ده خرڅو
بدرات موږ دې قیمت دغه لګولې دی سوچ پې وکړه وی بس شا به زر راکوه تندې ونم هغه جام و بې وسکلی الله وفرمایل فرشتو ته اوس یې را مخکې کې چې ور مخامخ شو بنده وایه ما خو په خپل فضل بخلی تا هغه کې دا رالل چې نه ما هم 500 کاله عبادت کړی دی راو باسه ورسره عبادت دی حساب کتاب وسکو 500 کاله عبادت ته څه شو او تا په خپله دا یو جام اوبو قیمت 500 کاله مقرر کړ مونږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی شابه څو جام اوبه څښلي دي په دنیا کې د یو جام په عوض کې 500 کاله عبادت راوړه اوس او دا انار هغه خشته ښکلې دانې چې به دې خوړی او خشته سا چې به دې اغېشته که ما د روغ وجود نه وی درکړی ته عبادت کولی شو که ما دله عقل نه وی درکړی لیونې مې پیدا کړې وې نو بیا به دې لاړې څڅېدې او متیازې به دنه بیدې او په بازار کې به دې منډې والې ته عبادت کولی شو یارونو عبادت خو بېشکه مونږ کوو خو په د لاس او پښو کې دا طاقت ته عبادت چا پیدا کړی او په دماغو کې په دې مازغو کې د عبادت تامینه درله چا پیدا کړې ده الله که دغه اتمانځو یو که د تنګي او که د پېښور الله د زړه کې دا واچوله چې نن به تورنګزو ته ځې هلته به مونځ کوې دا خو الله له کې واچوله مینه الله واچوله نن به دا اوبخور پرېږدې هله جمعې مانځلې هغې له به ځې نن به دا کور کې خوب پرېږدې مانځله به د مازدیګر د ماښام په منډه دی دا څوک په زړه کې چې جواب راکړي الله او په دا خپو کې د تلو طاقت چا چولی دی الله او په دا سترګو کې د لیدو طاقت چا واچه او په دا ژبه کې بیا دا الحمدلله چې ته وې او دا مونځ کې دا په ژبه کې د ګویایه طاقت درله چا واچو الله تا ټیک ته عبادت کړی دی دا ما توفیق درکړه ټوشن مې پیدا کړی وي په بازارونو کې په فوټپات په توخېدې سوال به دې کو که ګوډ مې پیدا کړی وې ته عبادت کولی شو او که دا خوږې اوبه مې دله نه وې پیدا کړې تا 500 کاله جود تېرولی شو او که دا انار مې دله بوټې نه وې پیدا کړې بیا به دې څه کول الله زما توبه ده خدای غلطي وشوه بېشک ستا د فضل نه بغیر کار نه کېږي زما ورو دا حقیقت دی بې د خدای د فضل نه زما د قسم په خدای وي که سام والی دا مونږ چې سا اخلو او دا ښکلې سا زما وجود ته داخله شي دا د الله فضل دا چې مونږ نظر کوو دا د الله فضل دا خو د خدای فضل دی تا نو ستا کې به دا سوال لا دی چې بیا د عبادت پکې څه چې د خدای فضل باندې خبره ده او په عبادت نه ده نو بیا د عبادت څه ضرورت دی چې مونږ عبادت کوو د عبادت د خدای د فضل نښه ده په د عبادت به الله خوشحاله شي نو فضل به کوي که عبادت ته ونه که نو خوشحاله به نه شي نو فضل به نه کوي زه د هغې یو مثال در کوم جنت ته چې مونږ ځو په عبادت نشي دی په دې عمل جنت ته به د خدای په فضل دی چې مسلماني ایمان دی وي د هغې د یو مثال در کوم ستاسو د پوهې دپاره ته چې زرګر له لاړ شي او کالې ته اخلي سونه ته اخلي سونه 1000 روپۍ ورکړي چې ما له سونه راکړه نو ته خو سونه نه پېژنې چې دی در باندې زیال خرڅ کړل او په دې باندې کالې خرڅ کړه نو دې زرګر سره یو کاڼی پروت دی کسوټی ورته وایي په هغې هغه زر راکاږي کرښې پې وباسي سرې غوندې او زیالې غوندې کرښې راځي د هغې نه هغه زرګر معلوموي چې دا زر د کومې قبیلې دی ښه دي او که خراب دي هغه کرښو نه پته لګي نو هغه کرښې ته هلې نه هغه کرښې د دې زرو پېژنګلو راولي چې دا زر ښه دي خراب دي ګیدت دي دقه رنګې عمل ستا د ایمان پېژنګلو راولي اصل ستا ایمان دی د ایمان په ذریعه به دی خو د عمل د هغې پېژنګلو راولي چې دا عمل دی ښه کوي ایمان ښه مضبوط دی عمل بېکاره دی ایمان کمزوری دی عمل نشته یا د ایمان ډېر کمزوری ده جنت د تلو قابل نه دی عمل باندې الله خوشحاله شي نو فضل وکړي که عمل نی الله نه خوشحالېږي بیا پروردګار خپل فضل نه کوي نو زما ورونو د خدای ډېر لوی انعامات او احسانات دي ما بکم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي په تاسو چې څومره نعمتونه دي دا د رب العالمین د طرف نه دي دا د الله احسانات دي خدای دنیا ته ګوره څومره خدای سره شکلونه دي په کربونو شکلونه او بیا د هر شکل خدای د بل نه څونه فرق راوستی دی د هر چا دغه 2 سپېمې او 2 سترګې او 2 غوږونه او یو خوله ده او د هر چا دا ټول هر څه په دا مخ کې دي او بیا د یو بل نه پېژنګلو پکې شته که نشته پکې دا د خدای دا قدرت په دې پېژنې که د چا هم پوزه په سټ کې نه ده د چا غوږونه هم په د املا کې نه دي
د یو کس دا خلم په لاسونو کې نه ده، ټول په دا مخ کې دي. دا د خدای قدرت او نښه. شکلونه رنګونه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر ان الله انزل من السماء ماء، اسمان نه مې اوبه نازلې کړې، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، د میوو نه مې دله روزي راویستله. زمیندار وایي نه وړه دا غنم خو ما کرلي دي، دا خو ما زرغون کړي دي. الله وایي دروغ وایي، که ما دا غنم دانه دله ډکه نه وې پیدا کړې او دا تش غنم او دا چینجو والیو، نو دې کې که تا ډېر سرې دې ورته اچولې اوبه دې اچولې دا زرغونتیا کېده؟ او که زه بره نه درله اوبه بندې کړمه، د اسمان نه اوبه بندې کړم، ته وکره غنم. او که په دې ځمکه کې کم طاقت د غنمو د زرغونتیا دی هغه طاقت ختم کړم، اوبه شي دا غنم؟ چرې به مو نه شي. ستا کار صرف غنم نوستل دی او ځمکه اړول دي او د هغې نه هغه ډنډرې رایستل د الله کار دی. او که بیا دا غنم روزي او کم وخت کې بور شي بور او زول او طوفان مې پرې راوسته، دانه به پکې وشي. او چې کم وخت د غنمو د اوبو ټیم شو هغه وخت کې الله د اوبه بند نه کړي، نو بیا به دا غنم زرغون شي؟ چرې به هم زرغون نه شي. معلومیږي دا چې دا غنم او دا میوې څوک راوباسي؟ الله راوباسي. ومن آیاته قرآن شریف کې الله فرمایي اختلاف السنتکم و الوانکم، د چا سور رنګ دی، د چا سپین دی، د چا یو شان ژبه، د چا بل شان. یو کتاب مې کتا کې لیکي چې صرف په انډیا کې 120 ژبې ویل کېږي، 6 ژبې په انډیا کې، 6 ژبې مختلفې. ستا پاکستان کې څومره ژبې دي؟ دا پښتو ده، د انکو ده، دا پنجابي ده، دا بلوچي ده، دا سیندي ده، دا کوهستاني ده. په پښتو کې زمونږ جدا پښتو را ورشه د تیرا والا وګوره، جدا پښتو را، پاړچینر والا، پنو والا، جدا جدا قسم قسم پښتو دي. مختلف ژبې دي. انسانانو لپاره سوونو په زرګونو ژبې الله ورکړي دي. انګریزي کې وګوره، فرانس والا جدا انګریزي وایي، انګلند والا جدا انګلیش وایي، امریکای والا جدا انګلیش وایي، جاپان والا جدا ژبه وایي، روس والا جدا ژبه وایي، چین والا بل شان ژبه وایي. اختلاف السنتکم و الوانکم، الله وایي د ما قدرت ته دې نه معلوم کې نیکبختو. اوس حیواناتو کې پروردګار یو شان ژبې پیدا کړي دي، فرق پکې نشته. د دې د چرګ بانګ او د امریکې د چرګ بانګ یو شی د فرق نشته. دلته سپی چې کم غپ کوي نو په لندن کې به همغسې غپ کوي، فرق پکې الله قیده خیدته ده چې په حیواناتو کې ژبې یو شانتي دي. انسانانو کې به یو شان نه دي پیدا کړی دي. بود و باش ته ژوند ته ضرورت دی، د چا به یو شان ژبه وي، د چا به بل شان ژبه. شکلونه وګوره، چا ته خدای یو شان شکل خوښ کړی، چا ته بل شانتي. یو مولانا صاحب هغه راته خبره کوله په سعودي کې، وایي ما سره یو حبشي ملګری دی په کمره کې یو ځای اوسېږي. دا حبشو والا خلک تک تور دي. وایي ما دې تپوس وکړ چې لکه تاسو خو تک تور یې، یو بل هم خوښ دي دا تور رنګ؟ وایي او بلکل موږ خو تور رنګ خوښ دی. ګوره هغوی ته خدای توروالی خوښ کړی دی. وایي ما ورته چې تاسو کې خشته انسان کبیوي. عجیبه تپوس دی. اوس مونږ وایو لکه مونږ کې خشته څوک دی چې کوم سوري سپینې مثلا د هر چا خپل رنګ، څوک غنم رنګ یې خوښوي. تاسو کې خشته کم یو دی؟ وایي مونږ کې ښکلی انسان هغه دی چې ښه توري، چې دا لوک توري مکمل لکه د سکرو غوندې، مونږ هغه انسان ښکلی ګڼو. هغه جینۍ خلک ډېره زیاته په مینه خوښوي چې کومه ډېره زیاته توری، هغوی د خدای تور رنګ خشته پیدا خوښ کړی. مونږ خدای تور نه نفرت پیدا کړی دی، دا رنګونه دي. ته تللی ما اماراتو ته، ابوظبي او دغه علاقو ته، یو ځای کې تېرېدم د انګریزانو شګو کې پراتو، د دریاب په غاړه، سمندر دریاب په غاړه شګو کې پراتو نور ته په دریاب به یې ور ټوپ کړو، به یې لمبل، بیا به راووتل په شګو کې به پراتو نور ته. چا نه مې تپوس وکړو، مې دا ولې د شګو کې نور ته چې سړی سملي، دا ولې دې نور ته دې شګو کې پراته دي، او دا دریاب کې ننوځي او بیا راوځي دې شګو کې پراته دي. وایي دا دوی د خپل رنګ تورل غواړي، د خپل رنګ د دوی وایي چې دا لږ یو پوټې ګوره ورته وایي که څه ورته وایي، لږ معمولي خړ غوندې شي او تور شي. دا سور او سپین رنګ دا د دوی نه دی خوښ، دا لږ معمولي خړ کول غواړي. الله اکبر. چاته خدای تور رنګ خوښ کړی دی، چاته خدای غنم رنګ خوښ کړی دی، چاته خدای سپین خوښ کړی دی، چاته خدای سور دی. کورونو کې نه ګورئ د چا سور رنګ خوښي دیوال یې ورکړي، چا زیړ خوښي، د چا سپین خوښي، د چا تور خوښي. خدای پاک د خدای څومره لوی قدرت دی. د هر چا جذباتو کې خواهشاتو کې بیا الله فرق راوستی دی. د یو سړي خواهش دا دی چې د ما باډینګم خوښ دی،
د بل سړي خواهش دا دی چې زما توری پوخې وي، د بل خواهش دا چې غوښه مې خوښه ده، د بل خواهش دا چې ساګ مې خوښ دی، او د ټولو له خدای غسې ورکوي که نه ورکوي. بله ورځ مې خبره کوله، مې موږ ماشومانو سهار به ووتو، په دې دریاب کې په دې کنده کې به م کبان کتل، مازدیګره پورې به م کونډې مونډې وځغلولې او جال ټوکری به م وځغلولې، نیم کیلو کبان به م دا پوټېلي چې ترا پیدا نه کړل. داسې وکه نه و. دا تاسو لنډۍ ولې ته او جندي ته به خلک لاړل په کبانو پسې، سهار نه مازدیګره پورې به د خلکو دا کونډې او جالونو باندې روشین شو، کیلو کبان به پیدا نه کړل. مخلوق خدای زیات کړل نو کبان ورپسې په سودکو کې ګرځئ، چې هغې وایي خدای مو بخه کبان په 2 کیلو کې څوک اخلي، او تورنزو غوندې کلي ته وګوره د کبانو مارکېټ ته پکې ګوره، هلته یو ځای کبان خرڅېږي، بل ځای خرڅېږي، بل ځای خرڅېږي. خیر د خدای د کم قدرت په موږ شکریا ادا نه کړو. تاسو زمیندار یې راته رښتیا ووایه، غنم به مم دا جرب څونه غنم کول، یا 4 منه یا 15 منه یا 3 منه، داسې ده که نه ده؟ دقې نه زیات په میکسي پاک غنم او هغه بل سره غنم دې نه زیاته نه وه. خدای مخلوق زیات که ستا غنم 6 منه کوي. جوار مې نو لیدلې چې د 3 منو نه جرب زیات وکړي، اګنجي وږي به راشه وګوره جوار دا پلانکې نمبر تخم دی، هایبریډ او بل او بل، ورشه وګوره 20 منه او 30 منه یو جرب ستا جوار کوي. مخلوق زیات شو، الله رزق زیات دی که نه که؟ دا خره بچي وي امریکې او برطانیې والا، خر بچي هغې وي بچې دو هی اچې، وي بچي کم کوي ډوډۍ به کم دی نه پیدا کېږي، بچی کم ته ډوډۍ به کم دی نه پیدا کېږي. الله وایي خره بچو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله قرآن کې فیصله کړه چې په مخ د ځمکه څومره ګرځنده مخلوق دی روزي د چا په اختیار کې ده؟ الله. څومره بچي زیاتي په کوڅو کې به در پسې کبان ګرځي، مه کموه. څومره د بچي زیاتي په کوڅو کې به لوډ سپیکر سره چغې والې کېږي، ټماټر په دړی په دومره ټماټر دی زیات دي، بنګلی به در پسې په کوڅو کې ګرځي، توری به در پسې په توزکو کې په کوڅو کې ګرځئ. موږ د خدای د نعمت څه قدر وکړه؟ پخوا دا شي ده دا زمیندارو نه تپوس وکړئ که نه، صرف شملې او زیال کچالات وخت کې به هر وخت د زیال او کچالانو نه ډک او ټماټر به په چټو کې وټاکه او پکې مرچکې به یې واچو، چا پکې د باندې نه شوتل هم راوړو پکې به یې واچو. دغه ژوند و، دغه زندګي وه. دا پټي زیات و، هغه پټیس په تا تقسیم شو، دغه پټي زیات و، د 200 جیره به جایداد مالک په مالیو کې به په دغه کې تاڼو کې پراتو خوارات، ځمکې ډېرې وې. اوس هغه ځمکې په بچو تقسیم شوې او دغه ټماټر به ټکېدل او هغې سره به ډوډۍ خوړلې کېدل، او د اوربشو ډوډۍ لیدې مې نه ده او نه مې خوړلې ده. ارمان مې دی چې د اوربشو ډوډۍ وخورم، ځکه نبي علیه السلام مبارک خوړلې ده، هغې خوړلې ده. زړه مې دی خو موقع نه میلاو شوې، زړه مې دی چې چېرته اوربشې پیدا کړم او د حضور پاک هغه سړی دغه برابر کړي، سنت پې برابر کړي. نو وایي د اوربشو ډوډۍ مشرانو نه اورېدلې دي، به م خوړې، وایي خېټه کې به یې درد پیدا کړه ځکه یخه وه، اورېدلې م دي. راشه اوس غنم وګوره څومره ډېر غنم دی، جوار څومره ډېر دی. کم نعمت تعالی خدای در نه کړ. خدای دې موږ له دغه نعمت ته د شکریې توفیق را نصیب وګرځولی کړي. زما ورونو قرآن شریف کې الله فرمایي من آیاته څنګه دی ان خلق السماوات والارض، څنګه دی ته الله د قدرت نښې ده اختلاف السنتکم و الوانکم، نو ژبې مختلف، رنګونه مختلف، دا د خدای نعمت دی. او یارونو موږ به د خدای د نعمت شکر څنګه دا نه کړو چې موږ خدای مسلمانان پیدا کړي؟ ټول وایي الحمدلله. موږ که خدای سپي پیدا کړی وی جنګ مو سره کولی شو، موږ که خدای غویان پیدا کړی وی جنګ مو سره کولی شو؟ نشو کولی. موږ که خدای خنزیران پیدا کړی وی، ماران پیدا کړی وی، موږ جنګ کولی شو؟ هغې جنګ کولی چې خدای مار دی ولې پیدا کړ، خدای خنزیر دی ولې پیدا کړ؟ ورشه وګوره مخلوق غول خوري، غول د خدای مخلوق باندې چرګان په دا ډیرانونو کې لګیا دی غول خوري. ورشه وګوره د خدای مخلوق مردارې چینجي خوري. مونږ له خدای روزي او رزق راکړه. یا الله ته مونږ له دغه رزق د شکریې توفیق راکړې. پروردګاره دغه نعمتونه په مونږ بسیار کې خدایا، ته زمونږ دپاره د قهر او د غضب ذریعه مه ګرځې. زما ورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کو، خپې مبارکې به یې وپړسېدې، داسې به وپړسېدې. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته فرمایي د الله رسوله دا ته څه کوې؟ دومره ځان دې په تکلیف کې اچولی دی. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تا ته خو خدای هر څه بخښلی دي، ضرورت څه دی چې دومره ځان په مشقت کې ګرځې؟ حضور پاک فرمایي افلا اکون عبدا شکورا،
چې خدای دومره نعمت او فضل وکړه شکریه ولې ادا نه کوم دا مونځ دې نه کوم چې د خدای د نعمت شکریه ادا کوم یو وینځه چا غشتې وه ریوسته هغه وینځه کټ کې ملاس ناسته د پاسې د مونځ کوي چې کومې مولا د مالک کوي هغه مالک یې وده پروت دی دا وینځه د خدای عبادت کوي نو اخره کې دعا کوي یا الله درنه یو سوال کوم او ستا په هغه مینه درنه سوال کوم چې ستا کومه ما سره ده الله چې ستا کومه ما سره مینه ده د هغې په توفیل درنه خدای سوال کوم دې مولا یې سر روچت کړ ای جینۍ وینځې خطا شوې ولې صاحب تا ته څه پته لګي چې د خدای سره مینه شته که نشته داسې ووایه چې زما تا سره کومه مینه ده هغې په توفیل درنه سوال کوم نو هر چا ته خپله مینه معلومه وي د بل هغه ورته نه معلومه تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره شته نو دقسې وایه زما چې کومه مینه ده تا ته څه پته لګي چې د الله سره مینه شته که نشته او ویل ده ورته وي خطا شوی نیم ټیک مې ولیدی سوچ سمجھ کر سره مې خبره کړې ده وی تا ته څه پته لګي چې د الله سره مینه شته که نشته وی که ما سره د الله مینه نه وي ستا غوندې اوده به پروت وم خو د الله مینه را سره ده نو لکې راله واچوله چې پاسه او دا خوب دې پرېږده او دس وکړه او پروردګار ته په منځ ودرېږه علم نو داسې ده که نه ده عبادت د چا په توفیق د جواب راکوه الله او د عبادت ته شوق او محبت مینه درله چا پیدا کړې ده الله پیدا کړې ده یو ځل مې میله لګېدلې وه په طایف کې وی د هغه میلې له لاړم وی نبي علیه السلام مبارک ماشوم دی دی مې ځان سره بوت وی هغه میله کې خلک ولاړ دي نو په دې اخترونو کې میلې څوک پکې ماران ګډوي او څوک پکې میلو ګډوي او څوک پکې نولیان ګډوي څوک څه کوي خلک یې تماشو ته څوک تعویذونه خرڅوي خلک یې تماشو ته راغونډي ټول ورځ تېره شي پیټار نه هغه مار راوځي او نه مار ګډ شي مار ګډون بلا تعویذونه خرڅ کړي نه مار ګډ شي او نه نولې ګډ شي وی هغه چې کوم مداري وو هغه چې د پخوانو کتابونو کتلي وو نجومي غوندې و ساحر جادوګر شانتې اکثر په دې میلو کې جادوګران دي وی داسې په دې خلکو ګرځېده را ګرځېده خپل کرتبونه یې کول وی نبي علیه السلام مبارک ته چې داسې مخامخ وکتل وی دا نور خلک یې پرېښودل راغې او پیغمبر علیه السلام ته داسې نیغ نیغ ګوري او د مټې یې ونیوه او یې چغې یې کړه چې ای خلکه دا ماشوم مړ کړې او که دا ماشوم مړ نه کړه دې به سبا ستاسو دین او ستاسو مذهب به بربادوي ما وی چې زه روکشه خدای دې بېخو باسه زما بچي په خلکو وجنې زه خدای دې بېخو باسه وی د غېږ کې مې زر خو تخته و هغې هم پکې نښې لیدلې وې وی په قافله کې یو ځل روان و وی ما سره د ماشوم و د یو نجومي په نظر شو هغه زمانه کې دا نجوم او سحر ډېر زیات و وی ما ته وی چې دا د ماشوم څه نوم دی وی ما ورته نوم واغه چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د مور یې څه نوم دی ویمه چې دا زما بچی دی زما نوم حلیمه دی د پلار یې څه نوم دی نو وی ما ورته خپل خاوند نوم واغېست چې دا د پلار یې دا نوم دی وی چې دا کوم ځای دی ویمه چې دا زما د بنو سعد خاندان د طایف یم که وی هغه جادوګر راته وی هغه کاهن چې کله دې نوم ماشوم نوم محمد خو دی او که د پلار نوم یې عبدالله وی که نه او د مور نوم یې آمنه وی او د مکې اوسېدونکې وی دا اوس ما لاله و وجه مې ځکه چې دې مخ ته یې ګورمه نو ده کې د دغه هلک صفتونه پراته دي او ته وایې چې نه د مور نوم یې حلیمه دی او د پلار نوم یې تا د خپل خاوند نوم یاد که او ته وایې طایف دی وی بس ما ځان غلی که او که نه دا بلکل دی زمونږ بچی دی که نه وی نه که دا هم د پلار او د مور دغه نومونه او د مکې و نو دا به دی به زمونږ دا لږ چې لوی شي زمونږ دین به ختمی زمونږ مذهب به ختمی دا ما بیا چېته پرېښوده خو شک کې دې واچولو د ماشوموالي نه په حضور پاک کې اثر موجود و حضور پاک مبارک چې کله پیدا شو یو بیبي فرمایي فاطمه نوم دی د دغه وخت کې نبي علیه السلام مبارک کره موجود و وی په دې کور کې مې داسې رڼا و شغله ولیدله چې داسې رڼا مې چېرته نه وه محسوس کړې مې چېرې د هلک وار څنګه چې دی خو لوی برکتي دی عبدالمطلب وایي چې د پیدایش نه مخکې ما خوب ولیده وی مې چې زه ملاست یم او د ما د دې شانې یو اونه اوچته شوه او دا اونه تلا 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 او دا اوچته شوه د اسمان ته او دا څانګې په دې ټوله دنیا کې خورې شوې او خلک لګیا دي د هغه اون نه میوې را شوکوي وی دا اونه خو د ما نه ملا نه ختلې وه نو ما دا لاس داسې راواخېسته چې دې میوې ته ځان ورورسوم او یو میوه ته ځم روشو کومه خو وي زه را پرېوتم وي هغه میوې ته مې لاس ونه رسېد
حضور پاک مبارک د دغه خوب په خپله تعبیر بیانوي، وایي زه دا اونځه یم او دا کمې میوې چې په ما کې موجود دي نو دا هغه دین دی او هدایت او د هغې رڼا ده چې دنیا ته رسېدلې ده، او چې دا کمو خلکو میوې روشو کولې دا به هغه خلک چې په ما به ایمان راوړي. او عبدالمطلب خو لاس اوچت کړ خو میوې ته ونه رسېده، دې به زما پیغمبرۍ ته نه رارسېږي، نو ما د پیغمبرۍ نه مخکې دی لاړ. یقینا لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم. قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله په مسلمانانو ډېر لوی احسان کړی دی. یارونو نو چې په چا باندې احسان وشي نو د هغه احسان باندې خلک خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ لازما من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، بل دی راځي رسولا من انفسهم، د دوی نه الله یو پیغمبر پیدا کړ، یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. دې خلکو ته قرآن ښیي، د الله کتاب حکمت به ورته ښیي، او د دې خلکو صفایي به راولي، د کفر او شرک او د ګمراهۍ نه به یې پاک کوي. او بل ځای کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف رحیم، عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. په امت به ډېر زیات مهربانه. دغه ښکلی پیغمبر رب العالمین په دې میاشت کې دنیا ته رالیږلی او د هدایت یو ډېره ټوله رڼا رب العالمین د نبی علیه السلام مبارک نه دنیا ته خوره کړې ده. صحابو ډېر لوی عقیدت د نبی علیه السلام سره ساتلې ده، ډېره زیاته مینه نبی علیه السلام مبارک سره صحابو کړې ده، لږه نه، او د هغې په راتلو یې ډېره زیاته خوشحالي کړې ده. یوازې مدینې منورې ته چې نبی علیه السلام مبارک ورسېده نو په مدینه شریفه کې ماشومان او جینکو تمبلونه وال د مدینې په راتلو باندې او د خوشحالۍ اظهار یې کوو. بیبي حلیمې سره نبی علیه السلام مبارک 2 کاله تېر کړل او هغې وله پی ورکړل. نو بیا مې راوسته خپلې مور له مکې مکرمې ته، وایي چې را مې وس دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې وبا راغلې وه، ما ته یې مور وایي چې داسې کار وکړه وبا د ماشوم راته راجوړه نه شي او دې خیر دې واپس بوځه، نورې پیسې به درې درکړو. وایي ما واپس بیا بوځه. او حضور پاک مبارک به د بیبي حلیمې ډېر زیات قدر کو. یو صحابي فرمایي وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک ناست دی، وی دی کې یو بوډی ښځه راغله، پیغمبر علیه السلام مبارک ورته پاڅېده او د مټ یې ونیوه په هغه څادر باندې کېنوله او مور یې ورته کو چې مورې. وی بیا ما چا نه تپوس وکړ چې دا خو ډېره بختوره ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام د مټ ونیوله او په خپل څادر یې کېنوله. او نبی علیه السلام ورته مور وی دا څوک ده؟ وی دا هغه بیبي حلیمه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړي. د هغې به ډېر زیات احترام او ډېر زیات قدر به یې کو. او د هغې قبر هم په مدینه منوره کې دی، په مسجد نبوي مبارک کې، دا په جنت البقیع کې. نو خبره مې دې پورې کوله چې مسلماني هغه به د حضور پاک په پیدایش باندې او د دنیا په راتلو باندې د خپلې خوشحالۍ اظهار کوي او د عبادت دی. دا ټیک ده چې بعضې څیزونه داسې وي چې هغه د شریعت نه خلاف کارونه نه پکار. زمونږ ډېر خلک په دې کې بیا لغوندې لږ نور هم تیزي کوي، جلوسونه وباسي او څوک پکې دوګړی او باجې وایي، او خصوصا په دې پنجاب کې دا رسومات ډېر زیات دي، څوک دوګړی وایي او باجې وایي او قوالی کوي او ډد او ډوز او ډدې کوي او دا شیزونه بیا د شریعت نه خلاف دي، دا به نه کوي. د نبي علیه السلام په پیدایش چې ته کنه خوشحالي کوې د هغې دپاره بهتره طریقه دا ده چې درود شریف په هغې ډېر زیات ووایه، یو 2 رکعته نفل وکړه پې خوشحاله شه، صدقه او خیرات وکړه، او داسې یو مزیدار مجلس جوړ کړه، یو ښایسته ښکلې د سیرت پاک مجلس جوړ کړه، یو عالم راوغواړه چې هغه خلکو ته د نبي علیه السلام ژوند د هغې نقشه بیان کړي، چې د خلکو مینه پیدا شي، د خلکو عقیدت پیدا شي، او خلک د حضور پاک د تاریخ نه خبر شي. اچیب صاحب یو ځل خبره کوله، وی په مدینه منوره کې رانه یو سړي تپوس وکړ، وی ما ته وایي چې یاره د نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی. بې وقوفه اکبر باچا زمانه کم دی او نبي علیه السلام کومه زمانه کې چا دا پته نه لګي. د خپل ملک د تاریخ نه مونږ خبر یو، د قائد اعظم د پیدایش او د وفات نه خبر یو، د علامه اقبال د پیدایش او د وفات نه خبر یو، ځکه سرکار هغې له اهمیت ورکوي، نو مونږ هم اهمیت ورکوو، او د خپل پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه مونږ نه یو خبر.
خوشحالي دا ده خشته ښکلی مجلس جوړ که عالمان راوغواړه بیان به وکړي خلکو ته بصیرت بیان کړي د هغې اخلاق به بیان کړي د هغې کردار به بیان کړي د خلکو محبت به نور هم زیات شي او د حضور پاک د تاریخ نه به خبر شي نعتخوانان به پکې نعتخواني ووایي او په نظمونو کې به د پیغمبر علیه السلام صفت وکړي صدقه وکړه خیرات وکړه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي ده دا ثواب هم لري د عبادت هم دی او د خلک به د حضور پاک د حالاتو نه خبر شي طالب هم الله اجر درکړي او خلکو له هم الله اجر ورکړي دې میاشت کې خصوصا عموما دا میاشت سره تعلق نه لري خو بیا د نبی اسلام د ولادت مبارک میاشت ده نو په دې میاشت کې خصوصا درود شریف ډېر زیات وایي او چې وسم کېږي لږ صدقه خیرات کوئ او د هغې ثواب حضور پاک مبارک ته بخئ 2 رکعاته نفل کوئ یا که زیات کولی شئ او ثواب حضور پاک مبارک ته بخئ دې کې ستا هم فایده ده او دې کې زمونږ هم فایده ده او دې کې غټه فایده یې زمونږ ده ګورې دې دیوال ته چې سړي بټري ووهي نو دې دیوال ته څه فایده شته دا رڼا واپس ستا په دا مخ راغورځېږي ستا دا مخ روښانه ښکاري نو که مونږ دا صدقې او دا پیسې کوو نو د نبي علیه السلام نه چې الله کومه مرتبه مقرر کړې ده هغه د هغه پرې نه زیاتېږي خو دا رڼا واپس زمونږ په مخ راپرېږدي فایده یې مونږ ته رارسېږي رب العالمین دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه امتیان جوړ کړي الله زمونږ په زړونو کې د هغې محبت او عقیدت نور هم کښېنوي